خو خاص کر د خیبر پختونخوا لپاره افغانستان ډیر زیات ضروری دی ځکه چې خلک هم سدلتا سالتا خلک خیبر پختونخوا کې نن خبر راځي چې کوم بنګ کاش دی هغه د لپاره قانوني حیثیت او مختلف اضلاع ورته کې او لایسنس ورته جاری کیږي. خبره خدا ده چې عمران خان صاحب خو د لومبیر وزن دا خبره کوي چې زه اسټابلیشمنت سره خبره کولو ته تیار یم. ټیکل دی وخت کې تاسو ما سګوري عاطف خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سینئر رهنما هغه نه علاوه هم د خیبر پختونخوا کې هم د دې ډېر زیات پارټي حواله سره وګوري یا اورال شروع پارټي کې وګوري ډېر زیات خدمت او بیا اوس په مرکز لیول باندې راغلي دي یقیني چې صوبې کې په کار ولې صوبې ډېر زیات لري. بهرحال عاطف خان صاحب چند ضروري خبرونه کوي ول خو جی یو خو موږ نن درې ټاپک باندې تاسو خیبر پختونخوا کې وی بنګو دا صحیح لکه قانوني حیثیت ورکول کیږي او بل د امریکا ایشوز کوم ډېر اوچ چې د تاسو ملاقات هم کړی دی وفد سره او دریم چې کوم دی افغان په ټاپک باندې 5 منټ راټولو. اول خبر به دا کوجی چې تاسو ملاقات شو په خپل باندې تاسو اوس هم میډیا سره ټول سره هغه اوس کومه پښتو کې وي چې لګاو کو خاص کر چې کوم دا ریپبلیکن پارټي غړي چې کوم دی دا د تحریک انصاف ډېر حمایتيان بیا خاص کر عمران خان په حواله سره چې یو شمېر خبرونه لیکي اوس چې موږ چلیږي سوشل میډیا باندې ډېر عام بار لګیدل دي ارمی چیف سره ملاقات وشو سګنی د څه خبرې وشوي او څه روان دي په دې حواله سره ټول کې لومبه خو تاسو مهرباني د دې انټراکشن لپاره زموږ چې کوم یو اس امبسی کې میټینګ شو هغه یوازې تحریک انصاف سره نو هغه د ټولو پارټو څونه چې اسمبلی کې ریپرزنټیشن دی باقي نون لیګو باقي جی یو آی او باقي پارټیو باقي کې ټول پارټو نمائندګي او باقي کې جنرالي د پاکستان او د امریکای د تعلقاتو باره کې 10 منټه تقریبا دغه ډسکشن وشو ځکه ګڼ ایم ان ایز ګڼ کسانو او د هغې نه پس بیا هغې لومبې چارج دی افیرز چې کومه ده د اسلام آباد کې هغې تقریر وکړو د هغې نه پس درې واړو کانګرسمن تقریر وکړو او د هغې نه پس چې کوم ډیلیګیشن دی هغې تقریر وکړو چې کوم د نون لیګ سره د هغې تعلق دی نو د پاکستان او د امریکې د تعلقاتو باره کې زیات دغه ډسکشن وشو موږ سره 1 to 1 د هغې هېڅ قسم لس انټراکشن دا بل نن چې خبرونه لیدل چې چای دعوت ورکړی شوی دی خدیجه شاه ناول کې د تاسو نوم معیار ته خو به تاسو نوم شو چې تاسو په چرته نشته باندې ملاقات شوی دی بیا نه موږ خو بل روز دغه کوم امبسی کې چې کوم کې د ټولو پارټو ایم ان ایز موجود زموږ خو صرف هغه یو میټینګ شوی دی هغې نه علاوه ماته میټینګ مې چا ویلي دي او نه مې چا سره ارمی چیف سره ملاقات شوی دی او ارمی چیف سره ملاقات باندې ډېر زیات ډیبیټ روان دي آیا په دې حواله سره میسنګ کنوینسنګ شوی خاص کر د خان رهایی حواله سره یا داسې څه خبرونه راځي دا خو ماته پته نشته دا خو بیا دغه چې چا میټینګ شوی دی یا هغه ډیلیګیشن ولا ته پته یا ارمی چیف سره ته پته چې دغه خپل کې څه ډسکشن شوی دی خو بهرحال موږ سره خو د هغې 1 to 1 ما سره او ډاکټر امجد صاحب سره نه دا میټینګ د پی ټی آی او د دې کانګرسمنو او نو ور سره زموږ سره 1 on 1 ډسکشن شوی صحیح او دغه دا خبره به کلیر کټ راځي چې تاسو ډیماند هم دا چې خان صاحب تاسو سټرګل تاسو باندې باندې کوئی او سره روان دي اسټابلیشمنت سره خبرې شته انډرګراوند خبرې خوشته ګورې چې لومبۍ خبره خو دا ده چې عمران خان صاحب خو د لومبۍ وزن دا خبره کوي چې زه اسټابلیشمنت سره خبره کولو ته تیار یم خو د ملک دپاره د ذات دپاره نه د خپل ځان دپاره نه چې یا ما د جیله روباسئ یا ما بار ملک ته ولېږئ خو دا وایي چې د پاکستان دپاره د ملک چې څه حالات دي تاسو ګورئ د کاروبارونو د لا اینډ اورډر د پولیټیکل سټیبلیټي نشته آئین حکمرانی نشته عدالتونو انصاف نشته که عدالت فیصله ورم کي هغې باندې امپلیمنټیشن نشته نو هغه وایي چې دغې دپاره زه کېناستو ته تیار یم خپل ذات احتجاج په حواله سره څه د صوبې روان دی احتجاج مخکې روان څه کېږي بالکل به کېږي انشاءالله تعالی موږ خو د عمران خان صاحب دپاره ګوره دلته په اسمبلی کې هم خبرې اوچتو په عدالتونو کې هم جنګ کوو په روډونو باندې به هم روځو او روډونو باندې به چې دې ځله روځو هغه به موږ د لیډرشپ ناول کنفرمیشن سټراټیجي پلانینګ ټایمینګ دا به ټول هر څه هغې سره فاینل کوو د هغې نه پس به ملاقات په حواله سره ووایي چې ملاقات تاسو څنګه ایکسپیکټډ دی خان صاحب سره او صوبې ته خو لکه مرکز باندې خو کمیټي تاسو خو صوبې په حواله سره څه د ملاقاتو څه شیډول کېږي نو خو ایله پرون زما په خیال چې کمیټي جوړه شوې ده او چې کوم ښه د څه
طریقې کار مطابق خلک ملاویږي نو خبي اوس خو کنفیوژن غونټي د چا نومي د چا نومني د چا نومي کټ شي د چا نومني واچول شي نو په خلکو به یو بل سره اختلافات جوړیږي نو پراپر میکانیزم جوړ شي طریقې کار جوړ شي نو ښه خبره ده چې د هغې مطابق میټینګز کیږي. اوس دې کې خبره کوو چې د خیبر پښتونخوا کې نن خبر راځي چې کوم بنګ کاش دی هغه د پاره قانوني حیثیت او مختلف اضلاع ورته کې او لینسز ورته جاری کیږي په دې ولې سره تاسو سره علم شته چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا تیر حکومت کې وفاقي حکومت کې دا خبر اوچته شوی و دا غي بیک ګراوند دا دی چې څه خلک ته دغه واخلي چې دا پته نشته څه نشي لیګل کیږي او فلاني کیږي ډیلی کیږي خو بهرحال لکه سیریس خبر دا غي دا چې دا په ټوله دنیا کې میډیسنل چې ستا لکه دا میډیسن یوز وي هغه د دې خپل یو د کې دوه ټایپي یو نشي د لپاره استعمالېږي او بل د دوايي لپاره استعمالېږي دا په ټوله دنیا کې کینسر پیشنټس ته نور داسې بلا مرزونه دي چې باقي کې ډاکټران په ټوله دنیا کې دا پرسکرایب انټرنیشنل ډیمانډ هم زیات انټرنیشنلی سی بی ډي وي نو دا سی بی ډي په ټوله دنیا کې استعمالېږي نو دا صرف د هغه حد پورې دی چې دا صرف په دغه کې نه په کې پی کې نه دا په ټول پاکستان کې تیر ګورنمنت کې دا اپروف شوی چې که د هغې نه څه فایده کیدی شي د دې ملک خلکو ته د بهر ملک خلکو ته چې روزګار ملاویدي شي صرف او صرف د هغې میډیسنل یوز پورې د نشو حد پورې نه چې صرف هغه په میډیسن کې استعمالېږي د علاج لپاره استعمالېږي نو باقاعده لایسنس ورکولی شي هر کس نشي کار نه بالکل دا خپل پراپر طریقه دا په ټول دنیا کې شته دا په امریکا کې هم شته نورو ځایونو کې هم شته هغې پراپر خپل یو طریقې کاري میکانیزمي د هغې راځي ټیسټینګ کیږي د هغې پلاټ چې د هغې پراپر دغه کیږي چې آیا دا نشې واله دی که نه دا د میډیسنل یوز لپاره دی نو په هغې باندې دا په ټول دنیا کې لایسنس وي او پراپر د طریقې کار انډر کیږي دا صحت آخري پوښتنه به کوو چې نن سټیټمنټ دی وزیر اعظم سټیټمنټ هم دی نن لکه وګي چې واوره پبلیکل کیږي اردو ټکی دی که نه چې کیږي د افغانستان په ایشوز باندې تاسو څه ګڼئ چې افغانستان ایشوز باندې خیبر پښتونخوا خپل سټانس اخیستی تاسو په دې باندې ښه نظر اچولی دی اوس موجوده حالاتو کې لکه شیخ المروتون وي چې ما هغه اسمبلی کې کړی خو ما باندې رانغلل څه ګڼئ چې دې باندې یو ډیبیټ په کار دی پالیسي دغه کوم تاسو خبره کوئ خاص کر پاک افغان ریلیشن دا به څنګه ښه کېږي ګوره ډېر زیات ضروري دی زمونږ د خیبر پښتونخوا او د ټول ملک دپاره خو خاص کر د خیبر پښتونخوا دپاره افغانستان ډېر زیات ضروري دی ځکه چې خلک هم څه دلته څه هلته څه خلک هلته د 500 کالو نه راغلي دي څه خلک زمونږ دلته تللي دي هلته اوسي نو یو خو یې کاروبارونه ټول د چا دلته دي د چا هلته دي فیملیز د چا څه دلته دي څه هلته دي نو ډېر زیات ډیپنډنسي ده او دویم نمبر د لا ان اورډر چې دا کوم سچویشن دی چې په هغې کوم زیاته دا خبر راځي چېرې دا د هلته نه اپریټ کېږي پکار ده چې په دې باندې یو حکومتي سطح باندې هم خو د هغې نه علاوه هم زه وایم چې د خیبر پښتونخوا سپیسیفیکلي یو جرګه جوړه شي او هغې لاړ شي هلته د افغانستان حکومت سره د افغانستان نور چې کوم داسې خلک دي چې هغې اختیارمند دي هغې سره کیني او زه خو به ایون دا هم وایم چې یوازې د تحریک انصاف نه که د ټولو پولیټیکل پارټو یو جرګه جوړه شي او هغې هلته لاړ شي ځکه چې زمونږ خاص کر د خیبر پښتونخوا زمونږ او د افغانستان زمونږ ژبه یوه ده زمونږ تاریخ یو دی زمونږ جامه یوه ده زمونږ کلچر یو دی زمونږ خوراک یو دی نو پکار ده چې د خیبر پښتونخوا نه داسې چیده کسان هوښیار خلک که هغه د هرې پارټۍ چې دا راغونډ شي او هلته لاړ شي او هغې سره د چې څه مسلې دي په خبرو اترو باندې هر څه حل کیدی شي چې هغې سره کیني او دا مسله حل شي به د اخري پوښتنه ده چې دا ویزې والا چې کوم پرابلم هغو ته مخې ته راځي ویزه خو ورکوي خو ډېر پټې پیسې چې ډیمانډ ترې کېږي دې دپاره تاسو څه فلور باندې هغه باندې اواز اوچتوي چې هغه ویزې پروسس خو ورته کم از کم صحیح شي قانوني چې کوم دوی چې قانوني پرېږدو خو قانوني ته هم مشکلات جوړوي ګوره جي دوه خبرې یو خدای چې اکثر دا ویزې په ریسیپروکل بیسز باندې چې هغې څونه د پاکستاني نه اکثر دا په ټولو ملکونو سره تقریبا دی چې هغې زمونږ د ملک چیرې نه څونه فیس اخلي د ویزې نو مونږ هم ترې هغې عمره اخلو یو خو لومبۍ خبره دغه ده بله دویمه دا ده چې که ایلیګل یا رشوت ته څوک اخلي نو خامخا دا پروسس تیزول غواړي ځکه چې دا پروسس سلو شي خلک مجبوره شي بیماران دي د چا سل مسلې د چا کاروباري یو څه بل څه د فیملیز بیا هغې مجبوره شي رشوت لپاره نو زیاته خبره دا ده چې که د هغې کې څه رکاوټ راځي نو چې زیات نه زیات هغې ته سهولیت ورکړي شي چې پروسسونه تیز شي خلک به رشوت ته نه ځي خلک به په لیګل طریقه باندې ویزې اخلي